بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إهاب دبغ فقد طهر. کاردار چې عبارت تاسو یو نور غره الا جلد الولي جلد الولي شي شيء اخو ناظم صاحب سره وایي کنه هغه هو جلدا جلدی جلدو یو خو بینو جلدو ولی وی جلده ولی وی جلدی ولی وی نا هر مستثنا خو منصوبه نی الا جلد الخنزیر مستثنا متصل را مستثنا متصل را هدایت النحو کم ویلی دی خاصم ویلی دی نو وګونو کم اوریدلی دی او بیرته په پوهه شوی نشته استثناء متصله دا منصوب وی دلته مستثنا منه كل اهاب دی او جلدترنا مستثنا د ځکه ما بعد ما قبل د جنس نه دی ما بعد ما قبل نه او کوم جانست نشرت کې لکه څنګه چې مسلک د جمهور محققین دی هغه وی دخول او عدم دخول لره اعتبار دی نو بیا هم مستثنا متصله ده ځکه دا جلد په احاب کې داخل دی وكل احاب هر هغه چرمنه دوبغه چې رنگ کړي شي فقد طهور دا پاک شولا الا جلد الخنزير مگر نه پاکيږي سرمند خنزير والآدمي او د انسان د خنزير نه پاکيږي ځکه د وجد نجاست العين نجس عين دیغه خنزير ټول سيزونه مردار دي صرف دې کې اختلاف دی چې دا غي په غوښتو باندې ګندل کولای شي کنه امام ابو یوسف وایي چې غوښتي د ستنې په شان دي نو کاغینه څوک ستنه جوړه کې او شی په ګنډي ګندل شي او طرفین امام ابو حنیفه او محمد وایي چې هغه په نشي کولای ځکه نجس العين دی اول آدمی د انسان چرمنه ولې په دباغت نه پاکيږي ځکه لشرافته ولقد کرمنا بني آدم د انسان نه چرمن وشتل او به په هغه لرنګ ور کول دا د غیر شرافت سره مناسبه نه ده دا خبر از دکه چې دبغ الجلد دا بثلاثه طرق راځي مختصر قدرت کې ویل دي خو تاسو بهر کړی جلد چې ده په څو طریقو د باغت راځي یو بالتتریب په خاوره کې شرمن نه باس یو پرې دی یو سوره جنغه واز دی او مبو دا ټول دي چې راجذب کې او وچ سرمن پادش کوئی دویم سبب بالتشمیس سرمن انور تواچو بس واز دی ویلی دار شجونه به ویلی شي او بس چرواخلی بس کړکیږي با هغه سرمن هم د باغت او درېمه طریقه مصنوعي ده چې دا کیمیکل کلشیم و غیره په واچي دا نن سبا چې کم چرمن نه دغږي نو په دې باندې هم د باغت راځي هیوی په خبر په دې کې اختلاف ده چې را سرمن د کوم حیوان په دباغت پاکي آیا د ماکول اللحم او کده غیر ماکول اللحم فقهاء احناف وی چې عام ده ماکول اللحم وی او کنوی خو خنزیر او انسان نه علاوه د هر چا چرمن په دباغت پاکي او نخد د دباغت دار کته پکې او شی واچ نو بیرته زړی واز دی ماز دی وبتی نه راځي وی محدثینو کوم دورای دي درې حدیث بلوغ المرام کې راغلي سر په سر او باغې کې دا ذکر دي ايما
اهاب دبغ فقد طهور هر شرمن چې دباغت ورکړي شي نو داسې کی باقی لیکن التا محققین محدثین داوی چې نبی علیہ السلام یو ځل په لار تیرېدو نو یو چيله مړو پړسېدل او پروتو تاسو یو چې لکه ولم د هل انتفعتموها دینم فایده ولی ناغستله نو صحابه ویل چې یا رسول الله دا خو مردار شوی دی نو د مردار نسنګ دغه کې نو هغه فرمایل چې هر سرمن چې رنگ ورکړي شي هغه سکی پاکي وای د دې درې واړو حدیثونو شان ورودم دا یو دی او دغه وخت کې چيله مردار نو چيله ماکول اللحم که غیر ماکول اللحم ماکول اللحم نو گویا کې د باغت باندې ماکول اللحم سرمنه پاکي او غیر ماکول اللحم او د تحقیق مقام دا دی چې خبره عامه ده د هر شي سرمنه په د باغت باندې سکیږي پاکي وشعر الانسان ويختد انسان والميتة ود مرداري مردار دو قسمه ده یو هغه چې ماکول اللحم یو په خپل مرګ مړ شي ذبح نه کی یو هغه مردار چې غیر ماکول اللحم ده کتا وجلی او په خپل مړ شي هغه تم میتوي نو دا حکم عام دی ويختد انسان والميتة د مردار وعظمها ما اودو کې د دواړو طاهران پاک دي نظری پاک دی او خبره صحیح کړی دا ځکه اډو کې شکل نور وای وشي او غړځي تلاړه شفاس یو کړس جامد شه ده هغه پورې نجاست نه وي خوښوي تاسو خو د پاکوالي دا مطلب نه چې تیر اواخل او کټکوي کې واچو وي په چرته دا مطلب نشي ها هر پاک شي سره خوراک لازم نه وي هر پاک شي سره خوراک کني ډیر د چې پاک خاوره پاکه را کنه لیکن خړلې روالي نه روالي ما فی الانف پاک دي کناولې دي پاک دي نو خړلې سړي نه روالي دا اعتراضونه را باندې دغه خلک کوي ځکه جوابونه کوي هغه دا قاعده دي چې کم شي نجس وي هغه پلیت وي او هغه حرام وي نو د بدن نه چې هر شی وته هغه نجس دی او پلیت دی نو موږ دا قاعده بیل ته ویو چې نه هر خارج من البدن دا نجس نه وي ډیر شي نه د چې پاک شته دی چې پاک دی او سړی نه بل ماده دا خوراک حرام دی د خاور انسان د خاور مثال دی وينزح البير او وستره بشکوه نو کوی وستل کی کو بي وستل کی نو ذکر دلته مجاز ده ذکر د محل مراد تنا حال ذکر د کوی مراد تنا ما فی الکوی شي هو بین وينزح وستله بشل البير طول وبد کوی بوقوع نجس په پریوتلو د پلیت شی باندې ذکر دی پلیس باندې خو لس پلسه کېدل شرط دی دی پلیس باندې لس پلسه کوه خو لس پلسه کېنی لہذا کار څومره ګندګي لګم ور پریوږي بس کی وی لا ببعرته ابل وغنم نپ یو پچ دو پچو د خوانو یا د ګړو بزو پوښوي په دې باندې نه پدې ځکه وای دا د دې ځان ساتل ممکن نه دي نو خامخا یو ځکه چې کویل تبوخه او ګړځي دا غي خوا کې بسکا کوي خلک به وګور کوي نو هغه نه کوي په چت په پچ ولېږي نو به نه پدې د دې په مذهب رواني نو صحیح مسله به تاسو ته څنګه معلومه کنه به ان الماء طهور الا ما غلب على لونه او ريحه او طعمه کنجاست پر لون یا رنگ او خوان یا بوی باندې شو فخکاره شو اثر یو کنو بس بیا به وبو بنی بیا به پدې وخر حمام وعصفور او دارنګي په پریوتلو د ګندګۍ د کوترې سره او عصفور او د چنچنې سره هم دا کوی نه پلیتيږي بل مسله کوي وبول ما او تشمتیاز د هغه حیوان
یوکل لحمه چې خړل کیږي غوخه داغه نجس دا پلیتی دي لاسبي پلیتی دي دا مغټه اختلافي مسله ده احناف دلته پلیت وي نور زینو کې وته پاک وي هو شوي وبول ما یوکل لحمه مثال ده هغه شی چې دا غوخه خړل کیږي هغه دیوته سوی پلیت وي دوی یو حدیث جوړ کړی دی ما اوسه پورنده مونډلې چې نبی رسول الله فرمایلی دي استنزهوا من البول استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه تشو امتیاز نزان اوساته ځکه عام عذاب قبر د څه د وجې نه راځي کدی د وجې نه نو موږ یو چې قلت لم اجده هدايه ملالکی عبد الحی لکنوی صاحب غریب اج غریب وای مطلب معنی دی مونږ په دې باب کې صحیح قانون دار چې بول د مایوکل لحمه پاک دی حدیث سید مسلم کې راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم نه صحابه تفوس کوي ان نصلي فی مرابض الغنم آیا موږ کو په پنغاړي د ګړو بزو کې قال نعم او مون کوي نو پنغاړي د ګړو بزو کې جنمازونه پراته نه پراته کان چې نه پراته نو مون په بلمازي کې معلومیږي دا چې دا سوي پاکي وي نو کتره باندې سوالو کې چې د وخان مبارک خو ویل چې می کوي انا صلي في مرابض الابل قال لا دو خانو پځه کې منځو کوي نه نو هغه د دې وجنه نه وای چې غني میتیازي پلیتی ځکه ورسته حدیث ویو د دې د وجنه وای چې اوخ ډیر د ظالم بچی دی کینه لري هغه کې شیطان نه نوتی نو هغه قانوندار چې د سینې چې ته داغه په ځای ولاړې وغرا شیشاتنه نو په ایمان چې چک بدر باندې ولګي او چې سړی راګیر کینو چې څو پورې سینې لاندې نه کې او ساتي وانخلی کنه دوخنه د خلاصېدو اسانه طریقه دا ده چې ځان بوارته په منډه خو ته نشي خلاصې ځکه ته یو قدم اخلي هغه څلور اخلي وایي نو ځان برا گزار کی نو هغه چې ځان لا گزار کی بیس دا خپل مشفر نه دی دا شوندک دا ستاده پوجي لراوړي د سی غوګ وته یې کساده پیراويست هغه وای دا ژوند دی په پاسه در باندې کینی نسی خوځي دي سبق صاحب باندې چا پوجي دا مړ له به در نجی او کنه نور د تکلیفې دي نو نبی رسول الله چې وای چې تاسو سو کوي او خانو په ځکه مون مکه وای ځکه کرے شنو ته به مانځه غم کې هغه بدل بر ټیکټ راوړی هو شوي تاسو اوس نفس مسئله تراشه چې امتیازي پاکي دي کنه دي رورا نو د امام محمد قول په احناف کې ده او جمهور محدثین وایي چې بول ما یوکل لحمه سدي پاک دي حدیث واقعه العرنيين په دلیل له اصول شاشي کې تاسو ته تیر شوی دا که وسی وي نه تیر شوی اصول شاشي وسی وي اصول شاشي وسی وي کوالم دا وسی وي حدیث ته متوجه وسی هغه دار چې اهل عرنيين یو واته کسان را مدینه ته اسلام راوړو ظاهر کې مسلمانان شو او ولیکن زړه کې څه خدشه بوا د مدینه هوا په جوخت را نغللا ځکه نبی علیہ السلام فرمای ان المدینه کالکیر ينفي خبثها مدینه په شان د بنۍ ده بنۍ پیژنې دا انګرانو بنۍ نه درېدلې ما ډیر واله د وسط تاول زمانه ده خو به خيغانو جوړول او به چتول او راخلاصول به هغه هوا کوله نو مدینه په شان د بنۍ د ينفي خبثها لکه څنګه چې په بنۍ د وسپنې زنګ ختميږي نو د مدینه د منافقانو نفاق ختمي مدینه کې منافق سره نه شي وسیدل نو د مدینه هوا په صحیح رانغله خېټي او پر سیدلې ایچ بي اس پازټیو وته ولګید تور جړه وته ولګید یا رسول الله سوکو د الله رسول تو فرمایي چې لاړ شي پلاني ځای کې زمونږ راعي الابل د زکات خان ور سره دي وتوي وي چې موږ د رسول الله ملمانین موږ اشربوا من ابوالها والبانها
دا غوخانو شدم وسکي او میتیزي مسکي پوه شوي نو دا چلاله د الله د نبی په حدیث کې هو علاج او اگر راعل ابل چې د خدمت وکړ پایم په وسکل میتیزي دو درې ورځو کې سرس پین شو د به خړل د ظالم بچو بیرته ورپسې انټي بایوټیک خړل فای نورور سرس پین شو مش شو نراولګي د نفس چې خرابې د قراع الابل د رسول الله شهید کو او مسلم ورل وکړه او هغه 200 خاني وتختول مدینه ته خبر راغې چې یا رسول الله خلق خدا سے ظلم وک نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی الله عنه ملګری را طلب وړ زر زر فټا فټ پاسونو سوارش او را ورسو دا خلق را ورسو راوی رسول چرای وستل د الله رسول صلی الله علیه وسلم وی راویس خپل ولاسونه ټیکټ کړل قران کې دي کنه سورۃ مائده کې دی او کډه دی شات آیات دې د خدای الا ان تقدروا علیه نه دا نه دی د آیات دې کنه چې غل غلا کړي و سړی وجلو تاسو به وجنه مولاسونه خپل هم ټیکټ کوي او که چرته صرف غلا کړي و لاسونه ټیکټ کوي او که چرته صرف مال یې خستهونو او ينفو من الارض دغه د دې کې شات الف لام طرف تلار شي بس دې کې راځي نو مطلب دا دی دغه آیاتونه نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په سخت ګرمۍ کې راونی ول لاسونه خپل ته پریکل او په اور کې چې د میخونه ګرم کړل خلک وای ټول راځي چې واقعي ټول کمال لري میخونه په اور باندې سر کړل او په دې سترګو کې ورلپ درنجو په شان په سلای کې ورکړل سترګې ورلو داغلي راندې شوي او په شګو کې پرې وتل او د تندې د لاسه په شګو خلی لګول او چغي والي او بو د الله رسول الله وګ ورنه کوي دا خو پرې د اهل علمین قصه ومن موضع الاستشهاد په سراج هغه دا دی چې نبی رسول الله دی خلکو ته څویل چې اشربوا من البانها وابوالها ویس کوي نو کچرته بول د مایو کول لحمه نجس وین رسول الله به ویل چې دا نجس شی وس کوي او آیا دا پاغه په وحی ویل دي که په خپل اجتهاد وحی ویل دي نو دلیل چې بول د مایو کول لحمه چری اوس ناشنا خبره ده بل ورځ یو دغه غلې له اوس ما سره تصویرم پروت دی که څو غواړي چې د خانو می ته د پیسو واخلي نو کمپنی راوته د بیتل بوتلو کې پیک کوي عرب خو خسکی هغه هو ته نشي په سر وخت کې مرضی کني اده چې خلک دې پروا نه کوي چې نجس دی او که پاک دی او څنګه حدیث کې چې شعر هغه بس آمنا وسلم نو خبر را نوګديږي مطلب دا دی چې بول د مایو کړه لحمه دا طاهر دی پاک دی د دې مطلب دا نه چې په میته زبان اعلان به خو د دې مطلب دا دی چې وخت ضرورت او تا مثلا او خان د لوشل یا د ګړي بس یو څاڅ کې پریوتی او بل وخت نو په کار خدای نه چې پاک شي کې الله ته ودی خو چې وستر سره نو خیر دی په دې کې مونږ کیږي وبول ما يوكل لحمه نجس لا ما لم يكن حدثا پیرانو جبدا لا ما ندی نجس هغه شی لم يكن حدثا چې نوی بیا د شکون کې اې د بدن د یو شی راووت چې هغه نجس نوی نو دا ناقض للوضو نه دی ځکه شرط دا دی چې د بدن نشي راوځي او پاک ذات تجاوز وکړي اوس نجس شو او کوم مثلا تابل تستنو او د ستنی سر لداوینه را له پمدیزه وچه شو نو او داس دینه ماتيږي نو دغه وجدا پلیتم نه دي کوم شي چې بیا د سینه پیدا کوي هغه پلیتم نه دي وا شوي تاسو دا د یو مذهب ده ها لا ما نه دي نجس هغه شي للذي نه دا ما په معنا د الذي مشهور لم يكن حدثا چې نو بیا د ولا يشرب اصلا په حدیث باندې درک کول لپاره دا و چې ولا يشرب نبشي سکله دغه ابوال ما يوكل لحمه اصلا بالکل به نشکا حاشا پس ولټوي نو تاسو چلاړل د امام محمد قول براو اخلي هغه وای چې
اسکل شي مطلقاً هغه د محدث امام یوسف په للتداوی د علاج د پاره اسکل شي چې نشي اسکل امام ابو حنیفه ته منسوب دی چې بالکل نه نشي اسکل هغه ورته پدید وایي نن د دې فقه کې دا دینو مضمون څه شوی و20 دلون دا عطف د پاغه بیرو باندې وينزح 20 دلون وستله بشي شلبو کې وسطن درمیانه بو کې بموت نحو فارتن په مرګ د مثل د مګي مګاو داغه په شان چې او شی ور پرې وته لکه چنچنا تو تورانه کا وغیرہ نو کفاره دا شي نه چور پرې وته نو دا بسوي شلبو کې بو بس و40 او سلويخ بو کې بو بس بنحو حمامه فمثل الكوثر كوثر دجاجه سنور پښو نو دا بسوب سلويخ به وجوبن وباس او 50 به استحبابن وباس د دې مذهب دی وكله او طول کوینه به بو باس بنحو شاتن په مثل د پریوتلو د ګډ چې پکې مرشي لکه ګډ ور پریوته انسان ور پریوته یا سپه ور پریوته نو ټول کوی به سکه ټول کوی به نو څنګه وباسي نو دی وی ونیت المصلی را واړه ک چرته کوی چیندارو نو سبا وکي داغه په خوا کې به داغه په مقدار باندې بل ډغل وکني او میخکټه به ورکته کې چې څومره هغه کې لون شو نو به داغه نو بر او باسي را او باسي داغه په مقدار کنده کې باغه میخکټه کا ګوبه هغه راورسي دي بس اوس په موږ حکم کوو چې دا پاک نیو به بل کو لکه بل کوی ول سره نو باسي دا یو پدې خبره پوه شوي دا به ورسره ته صحیح مسله کومه وانتفاخ حیوان او وستله بشي ټول کوی په پړشیدلو د حیوان هر حیوان چې غټي کور کوټه خو چې پکې و پړشیدو ابا صحیح ټول کوی به وباس او تفسخه او دارنګي یا په رجیدلو د حیوان شوبو کې شی غټ پرې وته کور کوټه خو چې پکې ورجیدو کله پړشیدونه ورسته درج کیږي هغه څه کیږي رجیږي نو به شو به ټول کوی وباس و200 او 200 بوکی به وباس لو لم يمكن نزحها کچرته ممکن ني ټول کوی خالی کول نو به 200 بوکی وباس دا 200 بوکی قائم مقام د چا دي د ټول کوی دي ونجسها او پلیتواله د کوی په دې صورتونو کې چې دا شی ور پرې وته لري مسلاسن د اندازې د 3 ورځې نبوي خبره پوښي فارتن چې مګوا منتفقتن پړشیدلی وا او متفسختن یا رجیدلی وا جهل وقت وقوعها او نامعلومه وقت د پریوتو ده دي نو څومره ورځې نبته بیرته راګرځي 3 ورځې مخکې چې د کمی جامین ځلی یا د کم منځونه کړی دا په ټوله قضایم راوړي مګه ومنځل شو پړشیدلی وا یا رجیدلی وا نو 3 ورځې نه بدا کوی پلیت شمار کړی په دې زړو 3 ورځو کې 3-15 منځونو قضای براوړي او په دې 3 ورځو مخکینو کې د جامین ځلې په کور کې هغه هم سکه دوباره ویني ځکه پلیت دي و الا او کچرته پړشیدل او رجیدل نو نو موز یوم و لیله نو بیا په پلیت شمارل شي د یو ورځي او یو شپې نه مګه پیدا شول په کوی کې نن نو پرون چې کوم منځونه کړی او پرون د کوم جامین ځلې هغه بس کې دوباره قضای راوړي نو اوس خبره پوره شو نو اوس به صحیح مسله وکړو اقا قاعده راواغلو په دې نافذه کرورا کمړی ک ژوندې ک پړشیدلې ک رجیدلې هیڅ بو کول را اعتبار نشته دی اعتبار رنگ خون بوی د پلیتۍ لره دی ک چرته رنگ یا خون یا بوی د نجاست د وجه نه پلیت شو مونږ به یو په پلیتی دي او ک چرته نو بدل شو نو مونږ به یو ان الماء طهور لا ينجس شيء څومره به تیوباسو هغه پورې به تیوباسو باسو چې رنگ خون بوی بیر تخپل حالت سره کوي کيوا بو کوو کلسیو ک شلیو ک دیر شنو دي کې څومره ثاني ده سختي پکې شته نشته پکې ولا علقو کسور